هیله ده چې داسې حالت هیچاته پیښ نشي. په اصل کې د 2009 کال د نومبر په 24مه یو ځوان چې جان ایډورډ جونز نومیده د نټي پټي کیو نومي یو خطرناک غار ته د منزل لپاره ولاړ. هغه غوښتل چې د بیرت کانال له لارې تیر شي خو په غلطۍ کې په غلط طرف ولاړ او هلته جان بند پاتې شو. دا لاره دومره نری وه چې د جان بدن پکې ځوړنده بند شو. مطلب لدی ځای وتلی ناشونی وو. نوموړي هڅه وکړه چې ځان وباسي. ډېرې لوړې چغې یې وکړې خو اواز یې د باندې نه رسېده. کله چې د ژغورنې ټیم راوغوښتل شو نو ساعتونه یې د رسیو په واسطه د هغه ویستلو هڅه وکړه خو هیڅ بریالي نشول. جان له 24 ساعتونو څخه ډیر وخت همدلته بند پاتې وو. دا چې هغه ځوړنده و د هغه وینه بدن ته ښکته روانه وه چې له کبله یې زړه او سږو ورو ورو کار پرېښود. د 28 ساعتونو هڅو وروسته د جان جونز حالت ډیر خراب شو او همدلته یې خپله ساه ورکړله او دا ځای د نوموړي قبر وبلل شو. له دې پیښې وروسته د نټي پټي کیو نومي غار هم د تل لپاره بند شو.